پر خپلو ګاونډیانو او پر خپلو نورو همسایګانو باندې غږ کوو چې زموږ سره ښه تعامل ولري. موږ به د دوی سره متقابل تعامل لرو او داسې پر بعضو شیانو باندې دوی موږ ته څه نه څه مشکلات پیښوي، دا دوی ته ګټه نه رسوي، تاوان به ورسوي، ګټه نشي رسولی. مثلا لکه د مهجورو په سر باندې چې نن ورځ څه استهزا یا مثلا څه سپکاوی دوی کوي د افغانانو سره، دا هیڅ افغان ته د منلو نه ده. دوی باید د خپله ځانه سره سوچ و فکر وکړي، باید دوی د آینده هم وسنجي. افغانستان پر دغه حال نه پاتېږي. موږ که ګورو ځکه د افغانستان د اسلامي امارت دغسې یو موټی، یو وحدت، یو اتفاق په هیڅ ملک کې نشته. موږ چې د نورو ګاونډیانو حالاتو ته ګورو، زر پارټۍ و زر کیسې پکښې شته. الحمدلله دا یوازنی نن په افغانستان کې د اسلامي امارت دا یو غټ ویاړ دی چې ټول افغانان باید په دې باندې فخر وکړي، په دې باندې خپل ویاړ وکړي چې په موږ کې د الله سره راځي داسې یو جزئي شی نشته د اختلاف. ټوله د اتفاق و د اتحاد و د وحدت په دغه کې روان یو. نو د داسې ملک کامیابي مخته تګ دا حتمي دی. په هر ملک کې چې یو واحد نظامي، کم اختلاف، کم دغه ډلې ډلبازۍ نه وي پکښې کې، پارټۍ و پارټبازۍ نه وي پکښې کې، هغه الحمدلله پرمختګ کولی.